نو دا نور ائمه ثلاثه نیت فرض بولی دي د حدیث مبارک په تقاضا باندې او احناف د نیت په فرضیت باندې قائل نه دي. اوس دا نور ائمه ثلاثه د حدیث مبارک په تقاضا باندې څنګه حکم د فرضیت کې استدلال څنګه کوي، په دغه دلیل څنګه نسی او احناف څنګه جواب کوي. انما الاعمال بالنیات دا خو وايي مسلمه خبر ده چې دلته په دغه عبارت کې تقدیر شته، یا مصدر مقدر یا فعل مقدر، خو تقدیر شته چې دا جار مجرور دی غسر تعلق لري. دا نور ائمه ثلاثه دلته تقدیر د صحت کې دسوي انما صحه الاعمال بالنیات، یا فعل کې دی انما الاعمال تصح بالنیت، چې صحت خبره راغله نو صحت او فساد دا دواړه یا صحت او بطلان دا دواړه سره مقابل امور دي. صحت هر عمل دا په نیت باندې موقوف ده، که نیت او عمل صحیح کني نه ده صحیح نو دوی وی چې او دا سم یو عمل ده چې نیت نه یې کې نو دا او دا صحیح نه ده، چې صحیح نشو نو د المنځ د پاره مفتاح نه واقع کیږي چې په یغه باندې المنځ صحیح شي. بعض احناف هغه دلته لفظ د ثواب مقدر کوي چې صحت نه د مقدر ثواب مقدر ده. انما ثواب الاعمال بالنیات، ثواب د عمل په نیت باندې ده. نو په اوداسه کې دوه حیثیت دي، یو د ثواب په نیت باندې ثواب حاصلول، یو د المنځ د لپاره مفتاح ګرځول چې المنځ په صحیح شي. که نیت وپکې نو ثواب هم شته په دغه اوداسه باندې او لمونځ هم په جائز ده. که نیت نه و مفتاح الصلات الطهور ده لمونځ په صحیح کېږي. احناف یې په غایت ما فی الباب هغه د اوداسه چې خپل کوم ثواب ده هغه ثواب نه په مرتب، نو عبارت کې تقدیر د ثواب ده. لیکن شاه نور شاه کشمیری رحمه الله وی چې دا دواړه طرفه غلو کوي، زیادت کوي تر حد نه. اصل په حدیث کې خو تعمیم مطلوب ده، په دواړو تقدیرونو باندې تخصیصونه پکې راځي. څوک چې صحت مقدر کوي چې دا نور ائمه ثلاثه دي نو یو تخصیص خدا راځي چې دا خبره مختص کیږي په احکام دنیوي او پورې. صحت ویل کیږي استجماع شرایط والارکان، چې د یو شی شرایط او ارکان ټول جمع شي په داسې شکل چې ذمه د تا په فارغه شي، دوه قضایی نه در باندې لازم، نو دغه لمونځ مثلا صحیح ده، دا روژه صحیح ده، دا عبادت صحیح ده. دغه په احکامو د دنیا کې راځي، نه د آخرت په لحاظ باندې. مقابل کې بطلان ده، که بطلان راغی نو ذمه نه په فارغه کېږي. دوم دا ده چې دغه تخصیص په غیر د معاصیو پورې راځي. په معاصیو کې خو صحت خبره نشي راتلی چې دا ګناه د دغه نیت د وجې نه صحیح کېږي. دا تخصیص په طاعات او په عباداتو پورې ده. او څوک چې د ثواب خبره مقدره کوي چې بعضې احناف دي په هغه کې هم وایي دوه تخصیص راځي. یو خو ثواب او عقاب د آخرت خبرې دي، په دنیا کې صحت او بطلان تعبیرونه کېږي، په آخرت کې د ثواب او د عقاب خبرې کېږي. دوم دا ده چې دا هم مختص ده په طاعاتو پورې. ثواب خو د طاعت لپاره وي، د معصیت لپاره نه وي. اما موږ چې دغه حدیث مبارک ته ګورو، نیت دوه قسمه ده، په یوه قسم کې ثواب شته، په یوه قسم کې ثواب نشته. خو بې ثوابه، بې صحت او بې ثواب هم نیت راتلی شي چې هغه هجرت د خدای د رضا دپاره نه لکه د دنیا دپاره یا د ښځې دپاره چې کوي. لہذا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې اصلا دغه دواړه ډلې د دغه حدیث مبارک په تقاضا چې زور سره اخلي او چیړ کوي چې د دغه حدیث په تقاضا باندې چې دا تقدیر د صحت کېږدي، نو نیت کې عمل کې نیت شرط شو د صحت لپاره، او داسې کې نیت فرض ده. او دا نور وی چې نه ثواب مقدر که ثواب هغه موقوف ده، دا خبره بې ځایه ده. ولې د دغه حدیث مبارک شان ورود ته چې سړی نظر وکړي، په دغه کې دا خبره بالکل مطرح نه ده، مقصود نه ده چې نیت لازم ده که نه ده لازم.
په حدیث کې د دوه قسمو نیتو بیان ده، نیت حسنه او نیت قبیحه. د شرطیت خبره د حدیث نه د کوم ځای نه معلومیږي؟ په حدیث کې خو چې ذکر د دوه قسمه نیتونه ذکر شوي دي، حسنه او سیئه ذکر شوي دي. د صحت او د نصحت د شرطیت خبره د حدیث نه بخي معلومیږي نه. حافظ ابن کثیر هغه بیا په دغه ځای کې اعتبار ټکی مقدر کوي. انما اعتبار الاعمال، اعتبار نم اعتبار شرعي مراد ده. په شریعت کې چې عمل ته اعتبار ورکول کیږي په نیت په لحاظ باندې ورکول کیږي. کله بنا بر ظاهر یو عمل خراب معلومیږي خو نیت صحیح وي، شریعت دغه نیت ته اعتبار ورکوي. لکه د حاتب ابن ابي بلتعه واقع چې مخکې موږ تاسې د هغه مکې معظمې ته د خط د لېږلو ذکر کړه، بنا بر ظاهر خو خراب عمل و، خو د نیت دا منافقت نه و پکې، د کفارو دوستی او مرګرتیا نه و پکې، صرف د اهل او عیال د حفاظت نیت و چې هلته حفاظت وشي. نبی علیه السلام یې تصدیق وکړو که نه وکړو؟ شبیر احمد عثماني صاحب هغه بیا وجود معتبر کوي چې وجود د اعمالو په نیت ته وجود نم وجود شرعي اخلي. لہذا په دغه تقدیر باندې واجب ښه بیان ده وجود د اعمالو د شریعت په رڼا کې دا په نیت باندې ده. کله داسې وي چې بنا بر ظاهر عمل نه وي شوی خو نیت شوی وي دغه عمل ثواب خدای پاک ورکوي. کله بنا بر ظاهر عمل شوی وي خو نیت کې خراب وي، عمل برباد، ثواب نشته. لکه اوس دغه مثالونه په احادیثو مبارکو کې. یو سړی په کور کې د اقامت په زندگی کې نیت د دوام د صلات اوابین لري چې زه به د ماښام د اوابین کم. ګورې دا به خبره شرطه چې دا ثواب په سفر کې هلته ده چې په اقامت کې نیت دوام وي. د صحت په حال کې نیت دوام و چې زه به دا صلات اوابین کم. اوس دا سړی مریض شو، د مرض د وجې نه تر پاتې شوه، یا مسافر شو، د مسافري د وجې نه تر پاتې شو، عمل نشته، اوابین یې نه دي کړي، خو الله تعالی ملائکو ته ووایي چې دته هغه پوره ثواب د هغه عمل ولیکئ چې د صحت په حال کې کو او د اقامت په حال کې کو. ولې وجود عند الله شته، ظاهري وجود د عمل نشته، خو عند الله موجود ده، د نیت د دوام د عمل موجود و. یا لکه بل مثال حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه مبارکین د تبوک د جهاد په نیت په لرې اوږده مزل ستړی د تکلیف په حال کې تللی چې بیرته راوګرځېده مدینې منورې ته نږدې شوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په مدینه منوره کې داسې خلک شته تللی نه دي په دغه جهاد کې، خو خپلو شاګردانو ته چې تاسې په کوم ځای کې وای دی در سره موجود و. هغه ورته و په مدینه منوره کې هلته د موږ سره موجود و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او دی د عذر د وجې نه پاتې و، نیت جهاد د یم و خو د عذر د وجې نه پاتې و، خدای پاک هغه ثواب دی ته ورکړه. په بدر کې چې هغه کسان د کفارو په لښکر کې راوتلي وو، بعضې مسلمانان هم و پکې چې ملایکو روح قبض کوله فیما کنتم یې ورته ویلې او دوی ورته ویلې چې خو موږ مستضعفین وو. الله هغه د وعید آیاتونه چې نازل کړه قریبانو خپلو قریبانو ته په مکه معظمه کې چې هجرت نه و کړی هغو ته ورولېږه چې هجرت چې ونه کوي د کافر په سب کې مړ شو، سزا مو عین د کافر په شکل باندې ده. یو صحابي مبارک وی چې زه نن نه درېږم، زمونو ته وی مریض سپینګیری ده، په اوښه یې سپور کو د مکې معظمې نه تنعیم علاقې ته نږدې چې حرم نه وته وفات شو. صحابه چې خبر شو نو ارمان یې کوه کاش کې چې مدینې منورې ته خو را رسېدلی وای، هغه ثواب د هجرت خو پیدا کړی وای. رب کریم آیات نازل کړ څوک چې د کور نه په نیت د هجرت د الله او د رسول الله دپاره ووت بیا مرګ په لیارې ورته ورسېدو فقد وقع اجره علی الله. ولې نیت د هجرت و معنی چې موجود شو خو د ده په اختیار کې نه ده. دغسې نورم ډېر مثالونه د نور اختصار وکړو، خو دا بل جانب هم ذکر کړو. په ورځ د قیامت باندې د انسان د نیکو اعمالو رجسټر
ملائکه د خدای متعال حضور ته راوړي چې دغه انسان دومره نیک اعمال کړي وو. الله تعالی دغه رجسټرو کې بعضې رجسټر ورته دا لرې کوي او دغه قبول کوي. ملائکه ورته چې موږ علم نشته مګر هم په خیر باندې دا معنی دا خو د خیر کارونه کړي موږ لیکلي دي. الله تعالی ورته دغه د خیر کار چې کو د ما د رضا دپاره یې نه و کړی. ګوره عمل موجود ده خو نیت خراب ده. عمل لاړ وجود شرعي ختم شو، د شریعت په لحاظ باندې دغه عمل لکه بالکل چې شوی نه وي. اوس نفي او اثبات دواړه راغله. که نیک عمل نیت موجود و د عذر د وجه نه پاتې شوم د نیت په تقاضا باندې خدای پاک ثواب ورته لیکي. نیت المؤمن خیر من عمله په صادقېږي او نیت المؤمن خیر من عمله دا معنی په نیت کې ریا نه راځي خو په عمل کې کله ریا هم راځي. نیت چې د خدای د رضا دپاره د نیک عمل وشو الله ثواب ورته لیکي، په هغه کې هېڅ مشکل نشته. خو عمل که ریا وه پکې بیا خو ثواب مواب نشته. خو بیرته به دا ویایو شاه صاحب یې که څوک صحت لفظ مقدر کوي، که څوک ثواب مقدر کوي، که څوک اعتبار مقدر کوي، که څوک وجود مقدر کوي، د دغه ټولو تقدیراتو باوجود د نیت د شرطیت خبره په دغه حدیث مبارک کې نشته. په حدیث کې نیت حسنه او نیت سیئه ذکر شوي دي چې نیتونه دوه قسمه دي. نور د لزوم نه لزوم خبره نه معلومیږي. ولې دغه حدیث مبارک امام بخاري مجموعه بخاري کې 9 ځایه ذکر کړی ده. په بعضې ځای کې د صحت ټکی مقدر کیږي، په بعضې کې د ثواب مقدر کیږي. دا یو خل قانون په ټولو بابو کې په ټولو حدیثو کې راځي نه چې په ټولو کې دا یو خل تقدیرګه دی. اوس راست شو دغه خبرې ته چې د نورو ائمو په نس په اوداسه کې نیت شرط شو. د احنافو په رایه باندې په اوداسه کې نیت نشو شرط. د اوداس د کوم اعمالو د قبلې نه ده نیت کې شرط ده که نه ده. دغه ځای ته اوس اصلي ځای ته رسېدي. دغه حدیث د تقدیر نه خو نه ثابتېږي. نو علما لیکي نیت خو چې شرط ده په عبادت کې شرط ده، په قرباتو او په طاعاتو کې نه ده شرط. اوس مولانا ذکریا انصاري رحمت الله علیه وی مولانا ذکریا انصاري دا نږدې مولانا ذکریا نه ده په دغه چې سر د موږ خلاص شي دا د ابن حجر عسقلاني شاګرد ده. 823 کې تیر شوی دی دنیا نه، 600 کاله یې دغه نه مخکې تیر شوی. دا حضرت ذکریا انصاري رحمت الله علیه وی چې یو عبادات دي، یو قربات دي، یو طاعات دي. په عباداتو کې نیت هم شرطه او معرفت من یتقرب الیهم شرطه چې دا عبادت چاره باندې لازم کړی په دغه عبادت ایمان څوک راضي کیږي. لمونځ ده، روژه ده، زکات ده، حج ده، جهاد ده، نیک اعمال چې دي په دغو کې هم دا شرط ده چې عبادت چې ته کوې چې نیت به دغه عبادت کوې. دوم به دا پیژنې چې دا د الله تعالی د لوري نه په ما لازم شوي، الله تعالی په خوشحاله کیږي. دواړه به پیژنې. یو قربات دي، په قرباتو کې صرف معرفت من یتقرب الیه شرط ده، نیت نه ده شرط. لکه تلاوت قرآن عظیم شان. اوس دا د قرباتو د قبیلې نه ده. څوک تلاوت کوي په دا پیږي چې دا د الله تعالی کلام ده، په دغه تلاوت باندې سړی الله تعالی ته نږدې کیږي، په دا پیږي. نور د تلاوت په وخت کې هیڅ نیت هم نه و. راواخذ قرآن شریف یې راواخه شروع یې کړو، تلاوت یې شروع کړه. فاسد نیت خو هم نشته، ریاکاري هم نشته. ګورې یو نیت هم نشته خو الله تعالی ثواب ورکوي. ولې خدای په قدر او په احترام باندې دا الفاظ ویي. په دا پیږي چې دا د الله تعالی کلام ده، په دغه باندې الله تعالی ته سړی نږدې کیږي. نو معرفت من یتقرب الیه شرط چې دا چاته ورنږدې کیږي، نور نیت نه ده پکې شرط. او یو طاعت دی، په طاعتو کې نه نیت شرطه نه معرفت من یتقرب الیه شرطه. لکه اوس دغه عجیب مثال، یو مشرک ده هغه ایمان نه لري،
د الله تعالی په وجود باندې قائل نه ده، د الله تعالی په صفاتو باندې قائل نه ده. یو ورځ چورت ورسره شروع شو. دا لمر د ایمیجن ترې په د جماعتو کې چې زړیږي سړی چې دغته وګوري د الله تعالی یو عجیب نظام ده. نن په دا 12 تاریخ د غالبا نن که 11 تاریخ ده، په نن باندې چې لمر په کوم ملت راوخوت، زر کاله مخکې هم د دغه جون د میاشتې په دغه تاریخ په دغه ملت راختلی و. سبا ته چې بیا یو ملت فرق کوي، زر کاله مخکې په دا 2 ورځ باندې یو ملت فرق و. دا نظام د ټول عمر ده. که په کوم دا کله ورځ لویږي کله ورځ کنکی کیږي، هلته ملت په ملت باندې لمر مخته کیږي لمر شاته کیږي. دا یو مستحکم نظام روان ده. د سپوږمۍ مستحکم نظام روان ده. د شپې او د ورځې مستحکم نظام روان ده. دغه ته د مشرک ورپام شو، په دغه کې سوچ شروع شو. اخر دغه انسان د خپل عقل په تقاضا دا خیال وکړ چې زه د خپل زندگی د روزمره اعمالو ته چې وګورم، په دغه روزمره اعمالو د ما کې ترتیب په خپل نه راځي چې زه ترتیب ورنکم. سهار موږ لمونځ کوو، لمانځه نه بعد مراقبه کوو، مراقبې نه بعد چای خورو، د چای نه بعد ابو داود شریف ویایو، ابو داود شریف نه بعد اوله بخاری ویایو، د هغې نه بعد بیا شمایل شریف ویایو، د هغه نه بعد بیا اوله ترمذي ویایو، د هغه نه بعد بیا مسلم شریف ویایو، د هغه نه بعد بیا دومه بخاری شریف ویایو. هسې دغه خپل زندگی دغه ترتیب په خپل روان ده. که دا یو انسان به دغه ترتیب ورکوي، دغه انسان دغه مشرک په د خپل روزمره زندگی کې سوچ وکړه چې د ما روزمره اعمال چې زه چې ماړی خورم د خپل ټیمه ده، زه چې دکان ته ځم خپل ټیمه ده، زه چې پلانکي کار کوم خپل ټیمه ده، دا په خپل نه دی مرتب. نو دا د دنیا دا دومره عظیم نظام څرنګه په خپله په ترتیب باندې روان ده بې مرتبه. دا د سوچ دغه ته مفضي شوه چې یو ذات شته چې دغه نظام چلوي، او بیا یې دغه ته فکر شو چې دا ذات خو موږ تر اوسه په سترګو نه ده لیدلی. په دغه موجوده خلکو کې خو داسې څوک نشته چې په ټول نظام د حاوي وي، په اسمانو دې هم د تصرف وي، په مځکه دې هم د تصرف وي، په علویاتو سفلویاتو په ټولو دې وي. نو لحاظه چې دا موږ په سترګو نه ده لیدلی، راځئ راځئ د چرسي خبره وایي زیږی زیږی چې څنګه شي سبق ته را روان دي یو یو. نو دا چې موږ په سترګو نه ده لیدلی، نو معلومیږي چې د دغه دایرې د مخلوق نه د باندې یو ذات شته، د باندې یو ذات شته چې هغه دغه دنیا نظام چلوونکی ده او دنیا یې پیدا کړې. د دغه سره دستي په صفاتو هم علم راځي. سړی چې ژوندی نه وي مړی تصرف کړی شي، بیا چې ژوندی وي چې قادر نه وي عاجز وي دا نظام برابروی شي، چې عالم نه وي جاهل وي نظام برابروی شي، چې د ارادې خاوند نه وي مجبور وي لکه فالج والا لاسې داسې داسې ریږدي دا نظام برابروی شي. نو دستي د دغه ذات چې دا نظام چلوونکی د ده په حیات هم علم راغی، د ده په قدرت هم علم راغی، د ده په علم هم علم راغی، د ده په اراده هم علم راغی، په ټولو تصدیق وکړه، ایمان راوړ. اول سوچ شروع کېدو نیت و دی ایمان راوړلو، اول سوچ شروع کېدو د الله په وجود او د ده په صفاتو د کمال باندې علم و چې زه په دغه سوچ الله ته ورنږدې کېږم، الله به د ما نه راضي شي، په دغه خبره باندې پوه و. خو آخر مفضي شو دغه ایمان ته. اوس چې آخر مفضي شو دغه سوچ د اول نه تر اخره ټول طاعت وګرځېده، دغه ته طاعت وایي. اوس نو چې درې قسمه شیان شو، عبادات شو، قربات شو، طاعات شو. نیت شرط په عباداتو کې شرط ده، او داس دا د
قرباتو د جملې نه ده، د عباداتو د جملې نه ده. اودس چې څوک کوي په دا پیږي چې په اوداسه لمونځ سړي ته روا کېږي او لمونځ د الله تعالی عبادت ده. دا د یو دپاره یو چابۍ د لیار ده چې دغومره پوی ده چې په اوداسه سړي ته لمونځ روا کېږي، نور خو په لمانځه کې خو بیا نیت کوي، هغه خو عبادت ده، د الله د رضا دپاره یې کوي، بیا ذاتي مشکل حل ده. شاه انورشاه کشمیري صاحب وایي اصلا چې وګورو ټول معمولاتو ته د نیت په کوم چې کې شرط او څو قسم اعمال دي. یو اعتقادیات دي لکه د ایمان مسائل، یو اخلاق دي لکه د تصوف مسائل، یو عبادات دي، یو معاملات دي، یو عقوبات دي. مجموعه 15 شیان دي. دا اوداس کې نیت شرط کنه د شرط په لمانځه کې چې نیت شرط کنه د شرط خو په فقه کې ذکر کیږي. اوس فقه تراشو چې په فقه کې په دغه 15 امورو کې کوم ذکر کیږي؟ د اخرنی درې ذکر کیږي. په فقه کې د ایمانیاتو مسلې، د اخلاقو مسلې خو نشته، د عباداتو، معاملاتو او عقوبات دي. اوس عبادات په پرېږدو په ځای، معاملات لکه نکاح کول، لکه تجارت، سودا اخیستل او خرڅول، دا امور اجاره ده او مضاربت ده او رهن ده او پلان ده. په دغه معاملاتو کې نیت شرط ده. عقوبات چا شراب وچکل قاضي وایي اتیا دورې، چا غلا وکړه لاس ور پرې کوي، په دغه کې نیت شرط ده. اوس دغه درې قسمه اعمال چې په فقه کې ذکر کیږي، په دغه کې دغه دوه اعمال چې هغه معاملات دي او عقوبات دي، په دغه کې دی مني دا نور ائمه ثلاثه مني چې نیت نه ده شرط. لہذا چې یو واره په اعمالو کې تاسو په تخصیص قائل شوي چې ټول اعمال نه دي مراد، دغه غم خو په دغه ځای کې جوړو چې دی ویلې چې اعمال عام دي او دا سب یو عمل ده. نو خو هغه د معاملات هم اعمال دي، عقوبات هم اعمال دي، په یغو کې تاسو نیت شرط نه بولیا. نو موږ چې او دا سم منم چې عمل خدا خو په هر عمل کې خو نیت شرط نه ده. عمل خو شرط، خو نیت خو چې شرط په عبادت کې شرط ده. نیت شرط ده په اعمالو کې. حکم اعمالو کې اعمال په عموم پاتې دي، خو تاسو هم تخصیص کوئ، نه په عقوباتو کې نیت شرط بولئ، نه په معاملاتو کې نیت شرط بولئ. لہذا د نیت شرطیت نشته په اوداسه کې. خو پس دغه ډېر درب دروب نه بیرته راځو دې خبرې ته چې آیا د احنافو اودس بې نیته ده؟ یو شرطیت نیت ته، یو نفس نیت ته. آیا د احنافو اودس بې نیته ده؟ خو هغه هم بې نیته خو نه ده. سړی اذان واوري، د اذان د اورېدو نه باید جګېږي، بدنۍ راډکه کړي، مسواک راواخلي، روان شي د اوداسه طرف ته. هلته بیا دا اعضا مرتب مینځي، دا اوداسه عمل په ترتیب باندې کوي. ولې کوي؟ د عام خلک چې د عباداتو، د ذکرو، د سبقو ټیم نه د داوس ټیم، په دغه ټیم کې یو اودس کوي. خو دغه عوام دي په دکاندارۍ لګیا دي، په زمیندارۍ لګیا دي، په ډریورۍ لګیا دي. خو چې کله اذان واورېدو د اذان نه بعد بیا جګېږي اودس کوي. ولې؟ خو نیت ته اودس ده، بې نیت خو دا نه عمل د احنافو خو هم بې نیت نه ده. نیت خو شته خو فرضیت یې نشته. صرف یو صورت کې به راځي، نو ډېر شاذ و نادر. سړی د کور نه ووت، د بازار ته سودا راوړي، باران په شروع شو. داسې باران وشو چې ټول بدن یې لکه غسل چې وکړي اوبه په اوبه یې دی. د احنافو په رایه په دغه پاک بدن هم لمونځ کړی شي. په بارانه پاک شو، اودس مودس یې نه ده کړی، وخت لمانځه راغی لمونځ په کړی شي. نیت شرط نه ده. دغه ځای خو نو ډېر شاذ و نادر ده، او په شاذ و په نادر باندې حکم نه وي بنا. دا دومره زور اختلافونه په شاذ و په نادرو باندې څوک نه کوي. لہذا اودس د احنافو هم بې نیته نه ده. نیت شته کې، خو شرطیت خبره کې د مقام کې هر څه په پېژنو. دا به موږ تاسو ته ذاتي بیا په اوله ترمذي شریف کې راځي. د آیات په تقاضا فرضیت ثابتېږي. په آیات کې 4 شیان ذکر شوي دي. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وارجلکم الی الکعبین. خو دغه څلور په آیات ثابت دي، دغه څلور فرض دي، د دغه نه سوا فرض نشته. په سنتیتو په مستحبات خو موږ هم قایل یو، ولې مزمزه نه کوو، استنشاق نه کوو، مسح د رقبې نه کوو، مسح د ټول سر نه کوو، تسلیس د اعضاو نه کوو، خلال د ګیرې خلال د ګوتو نه کوو. خو د اعمال خو نور هم شته کې، خو د فرضیت په حیثیت نه په قایل. نو لهذا په اوداسه کې نیت فرض نه ده د احناف په رأی باندې. دا اوله جمله مبارکه دا 2 ورځې کې خلاص شو چې انما الاعمال بالنیات. دومره جمله مبارکه په حدیث مبارک کې دا راغلي وانما لكل امرئ ما نوى. دغه جمله کې اوس خبر ده آیا دغه دومره جمله مضمون د اوله جمله د مضمون سره فرق لري کې نه لري؟ څوک یې فرق نه لري. نو دا دومره جمله د اوله جمله لپاره تاکید ده، چونکه نیت ډیر مهم شی ده. دغه اهتمام لپاره په مختلفو عنوانو ذکر کړي. اول داسې عنوان ذکر کو چې د نیت او د عمل په منځ کې ربط ده، انما الاعمال بالنیات ویلې. د عمل صحت یا د عمل ثواب هر څوک چې خپل تقدیر کوي یا اعتبار یا وجود شرعي په نیت باندې موقوف ده. په دوم ځای کې د عامل په لحاظ خبره وکړه چې عامل ته چې ثواب ورکول کیږي د نیت په انداز، که نیت ښه بدله ورکول کیږي او که نیت خراب په بدله سزا به ورکول کیږي. مضمون دغه مقصود ده یو شی، خو د اهتمام لپاره چې د نیت ډیر مهم ده په 2 عنوانو ذکر کړه. دوم قول دا ده چې نه، تأسیس اولاد تر تاکید نه. اوله جمله کې د عمل او د نیت په منځ کې ربط مقصود ده، او په دوم جمله کې حال د عامل معتبر ده. عامل چې عمل کوي د عمل په وخت کې اوس یو خپل عمل ده، یو د عامل چې د دنه صدور د عمل کیږي د دغه عمل په وخت کې د څه خل نیت ده. دریم قول انما الاعمال بالنیات، الته د عمل او د نیت په منځ کې ربط مطلوب ده. هغه اول جمله تقریبا ټول مکرر ذکر کی، خبر په دا دوم کې ده. دا دومه جمله کې وانما لكل امرئ ما نوى، په دغه کې مقصود تعین د منوي ده. د سړی نه د ماسپښین لمونځم قضا شوی، د مازدیګر لمونځم قضا شوی. په عدد کې دواړه څلور دي، په صفت کې دواړه فرض دي. د ماسپښین لمونځم فرض، د مازدیګر لمونځم فرض، هغه هم 4 رکعاته، دام 4 رکعاته. اوس ته ماښام دغه قضایي راګرځئ، 4 رکعاته فرض قضایي لمونځ کم، تعین د ماسپښین تعین د مازدیګر ونه کو. په دغه 4 رکعاته لمانځه باندې د تا د کوم لمانځه غاړې خلاصېږي؟ نه د ماسپښین خلاصېږي نه د مازدیګر خلاصېږي. تعین د منوي شرطه چې ته به داسې نیت کوې چې 4 رکعاته فرض قضایي لمونځ کم د اخر ماسپښین، چې د مازدیګر بیا راګرځي 4 رکعاته فرض قضایي لمونځ کم د اخر مازدیګر، یا حتی یو ماسپښینونه د 4 درنه قضا شوي ماسپښین هم ده، فرض هم ده، نور فرق نشته، خو 4 دي. اوس دغه د اخر ټکی به د یاري وسره ذکر کوي که نه کې ذکر په دغه نیت باندې چې 4 رکعاته فرض قضایي لمونځ کوم د ماسپښین، د یوه ماسپښین غاړې دم نه په خلاصېږي. په دغه دومره جمله کې مقصود تعین د منوي ده، چې د کوم شي د نیت کړی دی هغه به تعین کوي. څلورم قول د اول جمله ربط په مابین د نیت او د عمل کې ده. په دومره جمله کې مقصود حال د مباح اعمالو ده. مباح عمل هغه ده چې پکړنې ثواب نشته، په ترک عقاب نشته. خو دغه مباح عمل په نیت صحیحه باندې د ثواب لا استحقاق کې پیدا کیږي، په نیت سیئه باندې د عقاب استحقاق کې پیدا کیږي. لکه خوراک، چیکاک. اوس ښه خوراکونه، ښې غوښې سړی خوري، روپۍ لري، وس خدای پاک ورکړی، ښې غوښې خوري، ښې پلاونه خوري، ښې میوې خوري. دا ښه خوراک کړم خو مباح ده. خو که په دغه مباح کې سړی نیت د تقوی علی العبادت وکړو چې زه ښه خوراک وکړم چې الله تعالی دې ما په وجود کې قوت پیدا کړي چې زه په دغه قوت بیا ښه مطالعه وکړم،
ښه تدریس وکم ښه لمنځونه وکم یا ښه روژه ونیسم یا ښه جهادونه وکم یا ښه طوافونه وکم خو بدن کې قوت وي عبادت په وکم په دغه ښه خوراک کولو تا ته خدای پاک ثواب درکوي خو که ته دغه ښه خوراک کوې مباح خوراک ده ښه پلاونه ښې غوښې خورې د دې دپاره چې خدای مو دې وساتي چې بدن کې قوت پیدا شي چې دا د پردیو ښځو سره زنا وکړم یو داسې ځای کې رنډۍ خانې دي لکه دا نن سبا په اکثرو ښاریاتو کې دا زندګۍ خرابې دي چې اوس قوت علی المعصیت په پیدا کې خوراک مباح و ښه خوراک دې کوو ګناه نه وه خو چې نیت یې خراب شو پکې دا خوراک درته اوس ګناه وګرځېده نو په دا دومه جمله کې مقصود حال د عمل مباحه ده د نیت د ناوي په لحاظ دا سړی په مباح عمل کې که ښه نیت وکړي مباح عمل ثواب شي که دغه سړی په دغه مباح عمل کې خراب نیت وکړي دا مباح عمل ګناه وګرځي او یا په اوله جمله کې ربط په مابین د نیت او د عمل کې دا مقصود ده په دومه جمله کې مقصود وحدت نیت او تعدد نیت ته اشاره ده در مدار د اعمال خو په نیت ده هو انما لكل امرئ ما عامک لكل امرئ ما نوى هر سړی ته ثواب دی هغه اعمال ورکول کیږي چې د نیتونه کې کړي لکه مخکې مې یو مثال ویلی و سړی د کور نه وځي د لمانځه په نیت باندې اذان یې واورېدو وخت جمع ده اوس د عمل خو یو عمل ده که صرف د جمع د لمانځه په نیت لاړ دی دغه یو عمل ثواب خدای پاک ورکوي خو که په دا یو عمل کې ډېر نیتونه سړي وکړه د کور نه وځي دا نیت یې وکړه چې یو لږ وختي لاړ شه هلته به په جومات کې اعتکاف مستحب اعتکاف وکړې وختي لاړ شه په جومات کې به د ګناهو نه محفوظ شي وختي لاړ شه په جومات کې که علماو څه بیان کوو چې د دین خبرې زده کې وختي لاړ شه جومات ته چې د نیکو خلکو ملاقات وکم د مریض حال پوښتنه وکم د مسافر د حال پوښتنه وکم د هغه کورنیو د قریبانو نه وختي لاړ شه په دغه نیت باندې چې که اماته د بیان موقع وه چې زه بل ته ګټه ورورسوم یا استفاده د غیر نه یا افاده غیر ته اوس یو عمل ده په دا یو عمل خدای پاک د تا د نیتو په انداز ثوابونه درکوي چې څومره نیتونه شوي دي دغومره دغه نیتو په انداز باندې الله تعالی تا ته دغومره ډېر ثواب درکوي و انما لکل امرئ ما نوى چې څومره نیتونه یې پکې کړي دغومره ثوابونه الله تعالی درته ورکوي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ دوما نسخه وانما لكل امرئ ما نوى هر سړی ته د نیتو په انداز ثوابونه عقابونه دي ډیر مصر دغه ښه جوابونه تقریبا الته توجیهات ډیر نقل کړي دي خو هغه په زړه چې لګیږي دغه مراب کې را نقل کړه دا د انسان که دغه ته فکر وکړو د دغه حدیث مبارک د موږ غافل نه شو چې مخکې موږ د اهتمام کې ویلي وو چې ثلث د دین په ده باندې بنا ده یا نصف علم په ده باندې بنا ده دا یې موږ عام مباح کارونه ټول د موږ نه په اباحت کې تیریږي یا خدای نه خسته رانه معصیت ګرځي مباح کارونه دي مباح یا صرف د مباح په حیثیت باندې رانه تیریږي ثواب ته یې نشو برابرولای دا حدیث ته که ورپام شي او په دغه خوراک کې په ښه پوښاک کې په ښه صفایي د بدن کې ښه نیتونه وکړو نو نیک اعمال به تر جوړ شي په دغه هر یو به موږ ته خدای من د متال خوراک هم خپل کوه خېټه هم مړوه او ثواب هم خدای پاک به درکوي غسل کوه پاک جالي اغونده چې دغه دپاره چې عبادت په پاکو کالیو کې وکړم الله ته نظافت محبوب ده دغه دپاره چې د ما نه د څنګ ملګری د ما د خولو د بدبویي نه نشي په عذاب دې دپاره ملائکې په داسې مجلسو کې موجودې وي چې هغه د ما د بدبویي نه وي په عذاب دا پاک کالي د تا د بدن غسل د تا د بدن د صحت ذریعه ده د صحت ذریعه ده خو لیکن هلته خدای پاک تا ته ثواب درکوي چې نیت ورسره سم شو
او کنه کالی استری واغونده لکه دا نن سبا متکبرین روزانه چې د کور نه وځي نوي کالی غسل وکړه استری کالی واغونده ولې مجلس ته ځم بازار ته ځم بیا به خلک وایي چې ګونځې کالي اغوستي دي د خلکو لحاظ د عجوب او د تکبر په نیت باندې روان وي نو ثواب لار د لاس نه ووت په ګناه باندې بدل شو نو د حدیث هره جمله داسې مهمه ده که انما الاعمال بنیات خبره مهمه وه دا ځایم دغسې مهم ده چې نیت خو یوارې به د نیت اصلاح کوو کوشش به کوو لکل امرئ ما نوی حسنات و سیئات خبره پورې تړلې ده دوم وحدت او تعدد ته باید فکر وکړو دغه دوه ځایونه ډیر باید په پام کې ولرو په یو عمل کې ډیر نیتونه وکړو تقریبا په ټوله زندگی کې موږ د جماعت لمانځه ته ځو د جمع لمانځه ته ځو خو په ټول وخت کې هغه ښه نیت هم صرف د جمع لمونځ خلاص او اکثر هغه هم نیت هم نه بس لکه رواج غوندې لکه رواج او داس وکړو روان شه نور ذاتي دا چې زه چیشته ځم چا حکم په ځای کوم په دغه څه اثر مرتب کیږي د دغه سوچ هم نه وي را سره انما الاعمال بنیات و انما لكل امرئ ما نوى بس ده و دې راورسېده ذاتي به بس د افته د اصلا بله خبرو ما پام نه و د کورني چرګان خو کورو ته ځي